بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحابته أجمعين، أما بعد. تفسير آيات الأحكام چې د تابش پوهنتون د شریعت پوهنځي پنځم سمستر کې تدریسیږي. دغه مضمون عنوان دی زمون د سورة الانفال لومړني آیاتونه. دغه مضمون چې تفسیر سورة الانفال چې دا په پنځم سمستر کې تدریسیږي او وړاندې کوونکی دی استاد اسماعیل شهزاد. الله سبحانه وتعالى فرمای: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لومړی د دغه آیاتونو د دغه آیات کریمه ترجمه کو. الله سبحانه وتعالى فرمای: يسألونك عن الأنفال، يسألك الصحابة عن الغنائم بعد بدر لمن تكون وكيف تقسم. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په غزوه بدر کې بری ترلاسه کړل او غنیمتونه واخیستل، غنیمتونه ترلاسه کړل، نو وروسته له هغې څخه د صحابه کرامو ترمنځ دا خبره رامنځته شوه چې دغه غنیمتونه به د چا دپاره وي. نو دا پوښتنه وشوله د نبي علیه الصلاة والسلام نه. الله رب العزت دغه آیاتونه رانازل کړل چې قل الانفال لله والرسول، مرجع امرها الى حكم الله ورسوله لا الى الاهواء ولا الى القوة العسكرية. چې د دغه انفال او د دغه غنیمتونو مرجع امر به الله تعالی او دغه رسول ته وي، د چا خواهشاتو ته او عسکري قوت ته نه راجع کیږي. فاتقوا الله، بی الله سبحانه وتعالی فرمای: اخافوه فی النزاع والخصومه، د الله سبحانه وتعالی څخه په جګړو کې، په نزاعاتو کې د هغه څخه وویریږئ، جګړې مه کوئ، نزاعتونه او خصومتونه مه کوئ. واصلحوا ذات بینکم، اصلحوا ما بینکم من العلاقات والقلوب، د خپلو منځونو کې هغه علاقات هغه سره برابر کړئ. واطیعوا الله ورسوله، او د الله سبحانه وتعالی او دغه د رسول اطاعت وکړئ که چېرته تاسو مؤمنان وئ. اوس د دغې آیات کریمه تحلیل لفظي بیانو چې انفال جمع د نفل ده. مراد دلته د آیات کریمه کې د انفالو څخه هغه غنیمتونه دي. اصلا نفل دا زیادت ته ویل کیږي، له همدې وجې نه صلات نافله ته ځکه صلات نافله ویل کیږي ځکه چې دا په فریضه او واجباتو باندې زیادت دی. همدارنګې ولد الولد ته نافله هم ویل کیږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله، من اسحاق او یعقوب علیه الصلاة والسلام ته یعنی اولاد نمسی دا ورکړل. همدارنګې غنیمت ته هم نافله ویل کیږي ځکه چې دا زیادت دی په هغه څه چې الله سبحانه وتعالی په دې امت باندې هغه حلال کړي دي، ځکه چې دغه غنیمتونه په مخکینی امتونو باندې هغه حرام وو. په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، دغه غنیمتونه زما دپاره حلال شوي دي او د ما نه مخکې امتونو دپاره هغه حلال نه و. الله رب العزت په آخره کې فرمایي: فاتقوا الله، یعنی د الله رب العزت څخه وویریږئ په امتثالو د اوامرو کې، د الله سبحانه وتعالی څخه وویریږئ، دغه اوامر په ځای باندې کوئ او دغه د نواهیو څخه ځانونه وساتئ. تقوا څه ته ویل کیږي؟ ان یجعل الرجل بینه وبین الشیء الذي یخافه وقایة، چې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان او د هغې شي ترمنځ هغه وقایه وګرځئ. او مراد دې څخه دا دی چې یتقي عذاب الله بطاعته، چې په خپل اطاعت باندې د الله رب العزت څخه هغه ځان وساتي. ويتقي غضبه بامتثال اوامره، او د الله رب العزت د غضب څخه ځان وساتي د هغه اوامر په ځای کې.
ذات بینکم یعنی په خپلو منځونو کې احوال بینکم بمعنى ما بینکم من الاحوال حتى تكون احوال الألفة ومحبة واتفاق تر څو ستاسو په منځونو کې هغه احوال د مینې محبت او د اتفاق وګرځي. د دغه آیاتونو اجمالي معنا ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي، ورته فرمایي چې دغه صحابه کرام له تا څخه د دغه غنیمتونو په اړه باندې چې مسلمانانو ته په اوله معرکه کې لاس ته ورغلي وو چې هغه معرکه د بدر وه، چې د مشرکانو نه دغه غنایم ترلاسه کړي وو، چې د دې حکم څه دی او دا به څنګه تقسیمیږي. نو الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا د الله او د رسول دپاره دي. حکم د دغې غنایمو او د دغې تقسیمولو د الله او د هغه رسول ته راجع دی. الله او د هغه رسول به په هغې کې حکم کوي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به چې څنګه مناسبه وه څنګه شریعت وه به یې تقسیموي. او بیا صحابه ته فرمایي چې تاسو په خپلو منځونو کې بې اتفاقي مه کوئ، د الله رب العزت څخه وویرېږئ او منازعات مه کوئ، ځکه چې دغه منازعات د الله سبحانه وتعالی د غصې او د غضب لامل جوړیږي او د دې لامل دی چې تاسو به د دښمنانو پر وړاندې باندې تاسو ضعیفه شئ. او ډیر وخت دغه اختلافات د دې سبب هم ګرځي چې مسلمانان د یو حلال چیشي څخه هغه په هغې باندې حرام شي او د هغې څخه هغه محرومه وګرځي، لکه څنګه چې دا په مخکینیو باندې امتونو باندې هغه حرام ګرځېدلي وو. لکه مخکې چې موږ وویل چې دغه غنایم په مخکیني امتونو باندې دا حرام ګرځېدلي وو، نو الله سبحانه وتعالی په دغه امت محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا حلال وګرځول، دا په هغې باندې رحمت او په هغې مستدي امت باندې د هغې دپاره اسانتیا ده، تر څو مسلمانانو دپاره دغه غنیمتونه د جهاد لپاره یو قسم ته کومک شي او مسلمانان د هغې څخه ګټه واخلي او هغې څخه فایده پورته کړي. د دغه آیات کریمه سبب نزول بیانو. د سبب نزول په اړه باندې څو ادله راغلي دي. لومړی دلیل د عبادة بن الصامت رضی الله عنه دی. فرمایي نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على السواء وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. عبادة بن الصامت رضی الله عنه فرمایي چې دغه آیات کریمه زمونږ د اصحابو په اړه باندې نازل شوی و چې کله موږ د جنگ بدر غنیمتونو په اړه باندې موږ اختلاف وکړو، په هغې کې زموږ اخلاق سره شی شولو، بد شولو. الله رب العزت دغه حکم زموږ د لاسونو نه واغسته او الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم دپاره د هغې تقسیم وګرځاوه او چې دا به د مسلمانانو ترمنځ علی سویه هغه تقسیمیږي. دویم دلیل چې ابو داود د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت کړی ده انه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لكم لو انكشفتم لثبتم إلينا فتنازعوا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال. دویم دلیل د دغه آیات کریمه د سبب نزول په اړه باندې چې ابو داود ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت را نقل کړی دی. فرمایي کله چې د بدر ورځ وه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چا داسې کارونه وکړل نو د هغې دپاره به د دغې کس چې څوک قتل کړی دی وژلی دی د هغې هغه نفل فله من النفل کذا د هغې دپاره به ځانګړی غنیمت وي، د هغې دپاره به ځانګړې برخه وي. فتسارع في ذلك شبان القوم نو د قوم ځوانانو دغه کار ته مخه کړله، جلتي پکې وکړله. اما شیوخ هغه چې عمرونه زیات وو هغه د جنډو لاندې ودرېدل. کله چې غنیمتونه وشولو، غنیمتونه مسلمانانو ترلاسه کړل، نو دغه خلکو چې هغه کوم کارونه کړي وو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وعده ورکړې وه هغې راغلل او د دغې ځانګړو برخو غوښتنه وکړله. نو دغه شیوخو وفرمایل چې کوم د جنډو لاندې پاتې شوي وو او هغې دغه کارونو ته مخه کړې نه وه، کارونو پسې وتلي نه وو. نبي علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل لا تستأثروا علینا، دغه ځوانان په موږ باندې مه غوره کوه،
فإنا كنا ردءا لكم من ستاسو دپاره دفاع لو انکشفتم لثبتم الینا چې ته موږ هم تللی وی او موږ دغه ځای پرېښودلی وی نو دغه کفار به په موږ باندې راغلی وی فتنازعوا نو ترمنځ یې منازعه رامنځته شوله ترمنځ یې اختلاف رامنځته شي الله رب العزت دغه آیتونه رانازل کړل او دا حکم الله او الله رسول ته راجع کړ. دریم دلیل چې روى الإمام أحمد عن سالم بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص فأخذت سيفه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك. نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت دی چې سعد بن ابي وقاص د امام احمد رحمت الله علیه هغه را نقل کړی دی. فرمایي کله چې د بدر ورځ وه زما ورور ووجلی شو چې عمیر او ما ووجل سعید بن العاص او ما د سعید بن العاص هغه توره واغستله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلم او دغه توره مې لاس کې وه. نبي علیه الصلاة وسلام راته وفرمیل چې دغه توره وغورځوه په دغې غنیمتونو کې. ما دغه توره وغورځوله او زه واپس شوم خو په زړه کې مې څه و چې په هغې باندې یو الله رب العزت پوهېده چې ما خپل ورور هم وواجه او د هغې سلب مې هم وانغسته. وی وخت لا نو تېر چې دغه آیتونه د انفال نازل شو. نبي علیه الصلاة وسلام ما ته وفرمیل چې لاړ شه او هغه سلب چې کوم هغه تا څوک وجلی دی او د هغې چې کوم توره ده او یا نور داسې شیان د زغر دي هغه واخله. احکام شرعیه د دغه آیاتونو شرعي احکام بیانو. لومړی حکم غنیمتونه او د هغې حکم او د هغې د کیفیت د تقسیم چې څنګه به دا تقسیمیږي. دغه آیاتونو کریمو د انفال یا د غنیمتونو هغه احکام بیان کړي دي او د دې امر الله سبحانه وتعالی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته مفوض کړی دی او هغې ته راجع کړی دی او هیڅوک نشي کولی چې په دې کې دخل وکړي. نو الله سبحانه وتعالی او رسول هغه ځان دپاره هغه موضوع ځان ته راجع کړې ده. بیا علماو په دې کې اتفاق کړی دی چې دغه آیات کریمه چې موږ لومړی ځل ولوسته د سورت انفال لومړنۍ آیتونه چې دا یا محکم دي او که منسوخ دي. دا آیا په خپل ځای باندې باقي پاتې دي او که دا منسوخ شوي دي. جمهور علما فرمایي چې دغه آیات کریمه دا محکم دی دا نه دي منسوخ شوي او دغه آیات کریمه دا بیانوي چې حکم د غنیمتونو دا راجع دی وأن هذه الآية بيّنت إجمالا حكم الغنائم چې دغه آیتونه کریمه هغه د غنایمو د غنیمتونو حکم مجمل بیان کړی دی. بیا نور آیاتونه چې الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فوضحت هذا الإجمال. نو هغه اجمال بیا په دغه آیاتونو کې هغه څه واضح شوی دی. لومړی دغه آیتونه قل الانفال لله والرسول هغه مجمل راغلی دي اما د دې تفصیل هغه په واعلموا انما غنمتم من شيء د هغې توضیح دلته بیان شوی ده او دغه توضیح په دغه آیتونو کې ترسره شوی ده. په دې اساس باندې دغه آیات چې دی دا محکم دی دا منسوخ شوی نه دی. ځینې علما وایي چې دغه آیات کریمه منسوخ دی په دې قول د الله تعالی باندې واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول چې دغه آیات کریمه چې د سورت انفال دی دا منسوخ دي. کله چې دغه آیاتونه را نازل شو واعلموا انما غنمتم په دغه آیاتونو په نزول سره هغه آیاتونه هغه منسوخ شول او هغه له منځه لاړل. ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې حق خبره دا ده چې دغه آیات کریمه د سورت انفال دا مجمله ده محکمه ده چې هغه د خمس مصارف په اجمالي ډول باندې هغه ذکر کړي دي. بل حکم د تنفیل دی چې دا به د اصل غنیمت نه وي او که دا به د خمس څخه وي. کله چې یو څوک هغه یو داسې کارنامه وکړي چې په وخت سره امام ویلی وي که مثلا چا پلانی کار وکړه نو هغې ته به دومره بدله ورکولی کېږي. نو کله چې هغې دغه کار ترسره کړه نو آیا دغه جایزه به هغې ته د اصل غنیمت نه ورکوي که خمس نه به یې ورکوي. په دې کې هم د علماو اختلاف دی. امام مالک او ابو حنیفه رحمت الله علیهم فرمایي چې نفل به د خمس څخه وي د رأس غنیمت نه به نه وي او دلیل په دې کې دا دی نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي ما لي مما افاء الله علیکم الا الخمس والخمس مردود علیکم. څه دي ما لره چې زه دغه مال فی هغه ځان ته راجع کوم
مال مما افاء الله علیکم للخمس، هغه غنیمتونه چې الله رب العزت تاسو ته درکړي دي زه هغې کې هیڅ نه اخلم مګر خمس، او دا خمس هم بیا په تاسو کې راجع دی، یعنې غنیمتونه ټول ستاسو لپاره دی مګر خمس زما لپاره دی، خمس به بیا هم تاسو ته راجع کېږي. دویم د امام شافعي رحمت الله علیه قول دی، هغه وایي چې نفل دا به په اصل غنیمت کوي، د خمس څخه به نه وي. دلیل دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قضا بسلب ابي جهل لمعاذ بن عمرو، نبی علیه الصلاة والسلام معاذ بن عمرو ته د ابي جهل د سلب فیصله وکړله، هغې ته یې وفرمایل که چې د تا ابو جهل ووجه د هغې سلب د هغې هغه مال مثلا توره زغر داسې نور شیان ستا دپاره دي. او همدارنګې وقال یوم حنین، د حنین په ورځ باندې ویلي من قتل قتیلا له علیه بینه فله سلبو، چا چې یو قتیل ووجه او هغې باندې ګواهان درلودل د هغې سلب د هغې دپاره شي. په آخر کې ابن العربي رحمت الله علیه فرمایي هذه الاخبار ليس فيها اكثر من اعطاء السلب للقاتل. و دغه اخبار چې کوم دغه مخکې دلیلونه ذکر شولو په دې کې داسې ډېر څه نشته دی چې هغه سلب به قاتل ته ورکولی کېږي، یوازې په دې کې دومره دي چې دغه قاتل چې کوم سلب دی هغه به چې چا وجلی دی هغې ته به ورکولی کېږي، د مقتول هغه سلب به چا ته ورکولی قاتل ته به ورکولی کېږي. یوازې دغه موضوع په دغه کې څرګنده شوې ده. وهل اعطاء ذلك له من رأس المال مال الغنیمه او من مال الخمس. اما دا موضوع په دغه حدیثونو کې چې دغه سلب ورکولی کېږي د راس المال د غنیمت څخه به ورکولی کېږي او که د خمس څخه، وایي دا په دې کې نه ده څرګنده شوې، په دې کې نه ده واضحه شوې، دې ته کومه اشاره نه ده شوې. او مګر دا موضوع به موږ د نورو دلیلونو څخه اخلو. او نبی صلی الله علیه وسلم وقد قسم الله الغنیمة قسمة حق على الاخماس، نبی علیه الصلاة والسلام غنیمتونه په 5 قسمونو باندې 5 برخو باندې ویشلي دي. فجعل خمسها لرسول صلی الله علیه وسلم و4 اخماسها لسائر المسلمین، نو خمس یې د رسول صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره ګرځولی او نور 4 برخې د نور مسلمانانو دپاره. نو دا په دې باندې دلالت کوي علی صحة ما ذهبنا الیه، دا په دې باندې دلالت کوي چې کوم نظر موږ درلوده هغه صحیح دی چې ما روى ان عوف بن مالک قال قتل رجل من حمير رجل من العدو فاراد سلبه فمنعه خالد. نو هغه دلیل دا دی چې عوف بن مالک رضی الله عنه د حمیر د قبیلې څخه یو کس ووجه چې هغه د دې د دښمنانو څخه و، نو غوښتل چې د هغې سلب واخلي. نو خالد رضی الله عنه هغه منع کړ. خالد ځکه منع کړ چې هغه په دې باندې مشر والي و. نو عوف رضی الله عنه النبي صلی الله علیه وسلم په دې موضوع باندې خبر کړ. نو خالد ته ویلي ما منعک ان تعطیه سلبه، ای خالد ولې دغې ته سلب ورنکړه؟ نو خالد ویلي چې استکثرته یا رسول الله، ما ډېر وګڼه چې دا ډېر شیان دي څنګه دې ته ورکم. نو خالد ته نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې ورکه. بیا د عوف د خالد رضی الله عنه سره مخ شو او هغه یې د څادر څخه راکش کړ او ته وفرمایل چې هل انجزت ما ذکرت لك عند رسول الله، هغه څه چې ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل هغه کار مې در باندې وکړه، یو قسم ته پیغور یې ورکړه. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبره واورېدله نو غصه شو، وفرمایل چې لا تعطه یا خالد، ای خالده دغه سلب دغه کس ته ورنکې، عوف بن مالک ته ورنکې. او بیا وفرمایل هل انتم تارکو لی امرتی، تاسو زما هغه امیران پرېږدئ او د هغې خبره نه منئ. د ابن العربي رحمت الله علیه په آخر کې فرمایل فلو کان السلب حقا له من رأس الغنیمة لما رده رسول صلی الله علیه وسلم، وکه چې د سلب د دغې کس دپاره د راس د غنیمت څخه حق وی نو نبی علیه الصلاة والسلام به هېڅکله نه وی پرېښی. نبی علیه الصلاة والسلام به هرومرو هغه صحابي ته دغه سلب ورکړی و، ځکه لأنها عقوبة فی الاموال، ځکه دا عقوبت دی په اموالو کې او دا جایز نه دی په هېڅکله. او همدارنګې دویم دلیل دا دی چې ابن المسیب رضی الله عنه فرمایي ما كان الناس ينفلون الا من الخمس، خلکو به نفل هغه غنیمت نه ورکوو، نفل به نه ورکوو یو چاته مګر د خمس څخه. یعنې کله به چې یو کس ته د غنیمت نه یو څه ورکول نو هغه نافله زیاتې مال به ورکوو، امام یو نبی علیه الصلاة والسلام نو هغه به د خمس څخه ورکوو، اما د ټول غنیمت څخه به نه ورکوو. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله رب العزت دې وکړي چې زموږ دغه درس، زموږ دغه یو څو منټه خبرې الله رب العزت د خیر ذریعه وګرځوي، او الله رب العزت دې وکړي چې موږ ټول
هغه په حق لار باندې روان شو. الله رب العزت دې ټول مسلمانانو ته مغفرت نصیب کړي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.